د کورونو د اصلاح په باب کې موږ دا موضوع تېره جمعه ذکر کوله چې زموږ په دې معاشره کې د سپیروالي عقیدې بدفالي چې ورته وایي بدشګوني مو ورته وایي دا ډېره زیاته ده. امام ابن قیم رحمت الله علیه یو ډېره ښایسته خبره کړې ده په خپل کتاب مفتاح دار السعاده په هغې کې هغه فرمایي که ته قرآن وګورې دا د سپیروالي عقیدې او دا د بدفالۍ عقیدې د کافرو نه نقل شوي څوک چې د پیغمبرانو دشمنانو د دین د دشمنانو نه د عقیدې نقل دی څوک چې مؤمني هغه د سپیرتوب عقیده نه ساتي. یو هدایت ذکر کړی کوم چې ما ولوستو تېره جمعه مې هم درته ویلی و چې فرعونیانو موسی علیه السلام ته ویلي و د فرعون د قوم د عقیده و د کافرو چې د چا د وجې نه سپیروالی ګینې راځي. موسی علیه السلام او د هغه ملګري چې مؤمنان هغوی ته یې ویلې تکلیف به چې کله به دوی باندې راغی په دې فرعونیانو نو دوی به ویل یطیروا بموسی ومن معه. دې فرعونیانو به د سپیروالي نسبت موسی علیه السلام او د هغه ملګرو ته کولو چې دا تاسو نعوذ بالله سپیری ستاسو د لاسه دا حادثي دي یا قحط دی یا مصیبت دی یا یو عذاب راغلی دی والعیاذ بالله. موسی علیه السلام به ورته جواب کې ویل الا انما طائرکم عند الله الا انما طائرهم عند الله ولكن اکثرهم لا يعلمون. الله فرمایي سپیره خو پخپله دي خو دوی پوهیږي نه په دې باندې. او سوره یاسین کې الله رب العالمین بیا د کافرو قول ذکر کړی دی چې یو علاقې ته الله رب العالمین 3 پیغمبران لیږلي دي. هغه پیغمبرانو دعوت کړی دی او هغه قوم چې کوم په دغه وخت کې موجود دی مشرکان او کافر نو دی پیغمبرانو ته څه وایي قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. دغه خلکو باندې حوادث راغه ځکه د پیغمبرانو دعوت یې ټوکراو کو مصیبتونه پرې راغه عذابونه پرې راغه نو دی کافر وویلې دغه پیغمبرانو ته چې دا موږ باندې چې څه حادثې راځي دا ستاسو د سپیروالي وجه ده نعوذ بالله. تاسو سپیرو دا خبره شروع کړې ده دا مسلیم شروع کړي دي د پلار نیکه د دین نه خلک اړوي ستاسو د لاسه زموږ حالات خراب شو. نو التم قرآن کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې ده چې ګوره کافرو به دا خبرې کولې مؤمنانو ته به دا ویلې او انبیاو ته به دا ویلې چې ستاسو د لاسه زموږ حالت چې دی هغه سپیره شو. بله خبره الله رب العالمین ذکر کړي په سورة النمل کې چې الته قوم د صالح علیه السلام د هغې خبرې ذکر کړې ده. صالح علیه السلام چې کوم قوم مشرکان او کافر هغوی صالح علیه السلام ته دا ویلي او د هغه چې کوم مؤمنان ملګري و هغوی ته یې ویلي قالوا طیرنا بک وبمن معک. دې کافر وویلې صالح علیه السلام او د هغه مؤمنانو ملګرو ته چې موږ ستا او ستا د ملګرو د لاسه سپیره حالې شو. الله جواب کوي او صالح علیه السلام ورته د الله له طرف نه دا جواب ورکړی قال طائرکم عند الله. تاسو باندې چې څه سپیروالی راځي دا د الله له طرف نه عذاب دی په تاسو باندې. دا چې حادثې راځي دا د مؤمنانو د چا سپیروالی نه دی بلکې دا تاسو باندې د الله عذاب دی. بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو داسې قوم چې تاسو په ازمایلی شوي یئ په فتنو کې ګرفتار شوي یئ. نو کله چې سړی وګوري دا قرآن او سنت دا د تشاؤم د بدفالۍ د بدشګونۍ عقیده دا د مشرکانو ده. مفتاح الدار السعاده دا د امام ابن القیم رحمه الله یو کتاب د مفتاح دار السعاده هغې کې هغه فرمایي دا تطیر څه ته وایي وایي هو التشاؤم بمرئي او مسموع. یو سړی د یو منظر د لیدو د وجې نه یا د چا د لیدو د وجې نه د سپیروالي عقیده وساتي بدفالي پې ونیسي او یا د یو خبرې د وجې نه یا د یو اواز د وجې نه که هغه اواز د مارغه دی که هغه اواز د انسان دی که د بل شي دی دې ته ویلی کېږي عقیده د تشاؤم او د تطیرو د سپیروالي. امام ابن القیم رحمه الله نور علما به دا ویلي جاهلیت کې به طریقه دا وه دې ته تیرم ځکه ویلی کېږي او تطیرو ته ځکه ویلی کېږي. یو سړی به هغه به د یو کار اراده وکړله چې زه دا کار وکم او که ونه کم نو دی به لاړی د
مرغۍ یو جالې ته به ورغو هغه مرغۍ به والوزوله د جالې نه د ونې نه به یې پاسوله فاذا طار من جهة اليمين تيمن به ومضى في الامر که چېرته به دا مرغۍ ښي طرف ته والوتله نو دوی به ویله لکه دا کار اوس زموږ دپاره بختور دی او اوس زموږ دپاره ښه دی دا کار به یې کولو ويسمون الطائر الصانح دې مرغۍ ته به دوی د صانح نوم کېښوده دې ته به صانح ویل چې دا ښي طرف ته به والوته وی اما اذا طار من جهة اليسار تشاءم به ورجع عما عزم عليه او که چېرته دا مرغۍ به ګس طرف ته والوتله نو بیا به دا خپل سفر یا دا کار یا تجارت دا به یې څه ګڼلو سپېره به یې ګڼلو بدفالي به یې پې ونیوله او دې مرغۍ ته به یې نوم کېښوده د بارح چې دا بارح ده دا مرغه چې دی دا بارح دی دا د مشرکانو د هغه زمانې اصطلاحات دي او دغه خبره امام نووي رحمت الله علیه هم کړې ده چې التطیر هو التشاؤم وكانوا يتطيرون بالصوانح والبوارح دي مشرکانو به دا د سپیروالي عقیدې په دې صوانح او بوارح نیولې صوانح جمع د صانح د بوارح جمع د بارح د هغه مارغان چې ښي طرف ته او ګس طرف ته والوځي او دوی به دا نومونه ایښي دوی به کله کله وایي هوسۍ زغلوله کله کله به مارغان زغلول چې کله به ښي طرف ته لاړه برکت به یې ګڼلو او که چېرته به ګس طرف ته لاړه رجعو عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها بیا به د سفر نه هم راګرځېده سفر به یې نه کوئ دا وایي ګس طرف ته لاړه دا هوسۍ یا دا مارغه او دغه کار کم حاجت به دا به یې پرېښوده سپېروالی به یې پکې ګڼلو او ډېر کرته به وایي ښو کارونه به په دې طریقه باندې ځان بندولو یو ښه کار به خو چې مرغۍ به ګس طرف ته والوته یا به هغه هوسۍ ګس طرف ته منډه واخیستله نو دوی به هغه کار به یې نه کولو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله راغو هغه د دې ټولو جاهلیتونو د طریقو نه امت څه کړلو منع یې کړلو قرآن په دې باندې رد وکړو چې دا د مشرکانو د کافرو عقیدې دي د سپېروالي عقیدې ساتل د بدفالۍ عقیدې ساتل او دغه رنګه دا خو د جاهلیت طریقې دي د اسلام طریقه نه ده او نبي صلی الله علیه وسلم د دې وضاحت وکړلو دا خبره امام ابن حجر رحمه الله هم کړې ده دغه رنګه علامه عیني رحمت الله علیه چې حنفي عالم دی په بخاري شرح لیکلي عمدة القاري هغه هم دا خبره ذکر کړې ده او دغه رنګه امام سیوطي رحمه الله شرح کړی د ابن ماجه په هغې کې هم دغه خبره ذکر کړې د مشرکانو د جاهلیت دا طریقه بیا یو تطیر دی او یو تیاره ده په دې کې بعض علماو فرق کړی دی لکه عز بن عبد السلام رحمه الله دا یو عالم دی هغه فرمایي وی التطیر هو الظن السیء الذي في القلب تطیر دی ته وایي چې ستا په دې زړه کې غلط ګمان راشي زړه کې د سپېروالي د بدګمانۍ یو عقیده څه شي راشي په یو شي باندې بعضې خلک ویل که ماله دا پلانۍ کپړه بدیږي بعضې ویل که ماله دا پلانۍ کور بد شوی دی دې ته چې مونږ کډه راوړی دا چل دی بعضې ویل که ماله دا پلانۍ ګاډی بدیږي بعضې ویل که ماله دا پلانۍ ورځ بدیږي چې په دې ورځ زه سفر وکړم دا ټولې د شرک عقیدې دي بعضې زنانه وایي په دې ټایم کې به جارونه وي او دې وخت کې به جامې نینځي او دې ټایم کې به دا نه کوي تېره جمعه مې ورته وضاحت کړی او چې سترګه دې رپېږي دا چل به وشي او چې پنسه دې الټه شو دا چل به وشي او پلانې چل چې وشو دا چل به وشي بګتې دې ته بګتې وایي دا د شریعت خلاف عقاید دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سخت رد کړی لکه وروسته به انشاءالله دې کې زه تاسو ته د درې څلور واقعات د صحابو د دور ویم انشاءالله تعالی چې هغوی به د دې څونه سخته هغه لاره نیوله د دې عقیدې او څونه سخت رد به یې کوو په دې باب کې نو دا وایي په دې زړه کې چې دا بد ګمان راشي دې ته تطیر وایي او تیاره دې ته وایي هي الفعل المرتب على الظن السیء او چې کله په دې باندې بیا عمل وکړي هغه فعل مرتب په دې بدګمانۍ باندې چې کوم عمل کوي دې ته به التیره ویلی کېږي چې نبي علیه السلام فرمایي التیرة شرک دا شرک دی او لا تیرة فی الاسلام په اسلام کې تیاره د سپېروالي د بدفالۍ عقیدې نشته دی د الله نبي صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی دغه رنګه یو بله خبره پکې یاده کوي زما محترم ورونو یو تیاره ده او یو فال دی نیک فال نیک فال نیول جایز دی نیک فال څه ته وایي زموږ خلکو پښتو کې فال دی ته وایي چې پالګر له ولاړ شي لاس به ورته ونیسي یا به درته وایي سترګې پټې کړه په دې کتاب کې دا ګوتې داسې ګرځوه او چې په کوم ځای راغی قسمت کې دی دا شرک دی او دا کفر دی دې باره کې وروسته زه حدیث ویم او تاسو تیره جمعه اخره کې هغه حدیث اورېدلی و الحمدلله فعل دې ته ویلی کېږي فعل باندې ځان پوهې کوي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی
انس رضی الله عنه فرمایي د الله نبی فرمایي لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل. عدوا نشته د بیماری بل ته منتقل کېدل، یعنی ته به دا نه وایې چې دا بیماري ما ته د ده نه ولګېدله، بلکې الله رب العالمین په دم راوستې او په ما هم راوسته. اوس دا وایرس راغلی دی که نه، کرونا وایرس ته وایي که څه چې د خاپیرک سوپونه څکې او د منګکانو ښورواګانې خورې او د پیشوګانو څه ته وایي ډیشونه خورې، چینه والا دا کار کوي، نو تا باندې به کرونا نه راځي، نو څه به در باندې راځي؟ دا مردارین یې خوري لګې دی. حرام سیزونو کې د الله نبی فرمایي چې په شریعت کې یو شی حرام شو دی که الله شفا نه ده اچولی، دی که الله صحت نه دی اچولی، دا تاله باډي نه جوړوي. د ډېرو کافرو دا عقیده ده چې موږ د خنزیر د اواز د استعمال کو زموږ بدن غټوي، بدن غټ کی دن 200 بیماری را پیدا کی، او غټه بیماری څه ده؟ بېغیرتوب. بېغیرتوب د انګریز په ښځه باندې ته د هغه مخامخ لاس واچوه سم درته نو خاندي درته، ښځې ته مو خاندي چې اوکې ښه دی، ته خو ده سره هم دوستي کې ما سره هم ملګرتیا کې. دا ولې خنزیرانو غوښې خوري، د خنزیرانو واز دي خوري. کله هم چې چا داسې شی خوړلو چې هغه حرام دی، الله رب العالمین په ده کې ګنده ګنده صفات را پیدا کوي. دا یاد ساته، د انساني خویونو نه به استخلاص شي. دا یاد ساته، بیماری نه به قسمه قسم. دغه خلک دونه صفایي کوي، کوم ملګرو چې په یورپ کې او په دغه ملکونو کې وخت تېر کړی، هغوی یو میاشت چې ګرځي سپلۍ باندې دوړه نه ښکاري، او بیا هم په دې باندې ټول نه زیات کینسر یې راځي، ټول نه زیاتې بیماریانې هلته دي. دا ولې؟ د دې وجه څه ده؟ خوراک چې کوي په دې ګوتو یې نه خوري، په چمچو یې خوري، ډېر احتیاط په ډکو یې خوري. دا چینیان په ډکو خوراک کوي، دونه صفایي خیال ساتي به ظاهره کې. ټیشو پیپر به استعمالوي، داسې یو بنډل به مخې ته پروت وي، په هغې به زر زر داسې عجیبه ترتیب به کوي، لاسونه به وینځي او پوره خیال ساتي د خپلې صفایي. ولې پرې دا دونه مرضونه او دا مسلې راځي؟ د دې وجه دا ده چې دوی حرام خوراکونه کوي، ناروا خوراکونه دا استعمالوي. الله رب العالمین پرې دا مرضونه راوستي دي. نو د دې نه به نه یارېږي چې دا به ما ته ولګي. که الله موږ له لیکلی و، الله رب العالمین دې موږ د امتحان نه وساتي، الله دې موږ له د دې ټولو مصیبتونو نه نجات راکړي. چې الله لیکلی راځي داسې به نه وي چې د پلاني نه راته ولګېده، هغه اولني ته چې ولګېد هغه ته چا راوست. تاسو ته مې حدیث ویلی که نه چې نبي علیه السلام یو صحابي ته داسې مه وایه چې زما دا بیماري د پلاني نه ولګېدله او د پلاني نه ولګېده. وایي د الله نبي ولې چې یو خارخ واخلي زما، نو هغه بل هم خارخ دي شي، بل هم خارخ دي شي. د الله نبي ورته هغه اولني باندې خارخ چا راوستی، هغه ته چا نه ولګېده، هغه خو ټیک ټاک څنګه چې هغه باندې راغو د الله را طرف نه، داسې په دې نور هم د الله را طرف نه راځي. دا په تقدیر کې داسې لیکلی شوي. خپل عقیده مه خرابوه. او دغه رنګه په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ويعجبني الفال، د الله نبی فرمایي دا فال زما خوښ دی. فال څه معنا ده؟ چې ته یو ښه ګمان په الله وکړه. فال څه ته وایي؟ په الله باندې ښه ګمان وکړه، ښایسته په الله باندې مه بدګمانه کېږه. په عربۍ کې او په دې حدیث کې فعل دې ته وایي، د پښتنو فعل نه دی، خو شرک دی. د حدیث والا فعل دا دی چې په الله باندې دا بدګمانۍ نه مه کوه چې دا سفر سپیره دی، دا ښځه سپیره ده چې د کور ته راغه، دا پلانی رنګ کپړه سپیره ده، او دا ګاګ چې د دکان ته راشي، دا سړی راشي زما په هغه ورځ کار نه کېږي، دا سړی سپیره دی او دا چل، دا مه کوه. بلکې نیک ګمان کوه او په الله تعالی باندې ښایسته ګمانونه کوه. حدیث کې راځي د صحیح مسلم روایت دی، لا عدوى ولا طیره ويعجبني الفعل. دا ښایسته فعل څه ته وایي؟ د الله نبي په خپله تفسیر کړی دی، الکلمة الحسنه الکلمة الطیبه، ښایسته کلمه او ښایسته خبره. د الله رب العالمین په باره کې ښې خبرې وکړه. حسن ظن په الله تبارک وتعالی باندې وکړه. دې ته ویلی کېږي هغه الفعل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا زما خوښ دی. دا خبره د فتح المجید په نوم باندې یو کتاب دی، د دې کتاب التوحید شرحه ده، ډېره ښایسته او مزیداره. د هغې مصنف هم دا خبره لیکلې، ویلي ان التشاؤم سوء ظن بالله تعالی بغیر سبب محقق والفعل حسن ظن بالله تعالی. وی دا سپیروالي نسبت ده په الله بدګماني ده، او دا ښایسته ګمان او ښایسته خبره دا په الله تعالی باندې ستا حسن ظن دی او ښایسته ګمان دی په الله تعالی باندې. دا فعل چې نبي علیه السلام یاد کړی دی، ښایسته خبرې کوه، ګډې وړې خبرې مه کوه، د بدګمانۍ خبرې مه کوه. وایي دا په الله باندې ښایسته ګمان دی. والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله والتوکل علیه. مؤمن په دې باندې مأمور دی، الله ورته امر کړی دی چې دی به په الله تعالی باندې ښایسته ګمان کوي او په الله تعالی باندې به توکل او اعتماد کوي. د مؤمن به ډېره کلکه عقیده. او بیا فرمایي اما التیره فمعارضة ذلك. هر چې تیاره ده هغه خو د دې مقابل شی دی، د دې مخالف شی دی. او دا خبره
امام ابن تیمیه رحمه الله هغه مجموع الفتاوى کې دا خبره ذکر کړې ده. هغه فرمایي ولأن الفعل تقویة لما فعله بإذن الله والتوکل علیه. وای دا فعل خستا ګمان چې په الله تعالی باندې کم کې وای دا ته چې کم کار کې د الله په اذن او په توکل دا تا قوي کوي او مضبوطی دی. او چې کله د بدګمانۍ او د سپیروالي عقیده وساتله دا وستا توکل تباه کی او دا ستا د ایمان قوت خرابوي. تعالی د سپیروالي عقیده هر شي نه به یریږي، د هر څیز نه به یریږي. د مشرکانو دا طریقې کنه د ونې نه میریږي، ګټې نه میریږي او دغه رنګه د هر څیز نه یریږي. ډېر مشرکان هغه د عقیدې ساتي چې د پلانی بابا یا د زیارت په خوا کې چې کومه ونه ولاړې دي کې به ښکار نه کوي، که مرغۍ دي ویشتله لاس به دې شل شي، سترګې به دې ړندې شي، ټوپک شپېلۍ به دله کږه کي. دا شرکونه تاسو اورېدلي که نه؟ دا بکواس، دا خرافات، دا په دې امت کې خواره دي. داسې به نه کوي دې ځای کې دا چل کېږي، فلاني ځای کې سړک جوړېدو، ټکټر له غاښونه مات کړه، د بابا قبر لاره کې، دا ټول بګتې دي، د دروغو خبرې دي، تشې د دروغو ډګوسلې او قیسې دي. ده نو دا عقیدې به نه ساتي بلکې الله رب العالمین باندې به ښایسته ګمان ساتي. بیا فعل د دې په احادیثو کې ډېر وضاحت راغلی، الحمدلله مثالونه ډېر راغلي. ښایسته ګمان په الله تعالی او ښه فعل نیول. بعضې علماو د دې مثالونه هم ذکر کړي دي، لکه په شرح د صحیح مسلم کې امام نووي رحمت الله علیه دا خبره ذکر کړې ده. هغه فرمایي ومن امثال التفاؤل ان یکون له مریض. وایي د تفاؤل یو مثال دا دی، یو سړی دی او د هغه یو کس بیمار دی، ورور دی بیمار دی، پلار دی بیمار دی، په کور کې بل کس بیمار دی. فیتفاءل بما یسمعه، دی فال ونیسي په یو خبره اورېدو باندې. فیسمع من یقول یا سالم، په لاره دی راوځي دا بیمار تا روان کړی دی چې ډاکټر لی بوځو، تا په دې کې وایي واورېده چې یا سالم، یو کس اول کې یا سالم، یا سالم منه روغه. د دې نه ښایسته فال ونیسه چې الله تعالی به زموږ دا بیمار څه کي، دا به الله روغ کي. ښه فال نیولی شي په یو شي باندې. نور علما ولا نور مثالونه هم راوړي دي. د دې داسې مثال دی لکه ته اوبه دې لاس کلي نه وي، میوه دې خوړلې نه ده، خو چې ته ور مخامخ شي او ښایسته باغ ته او میوه وینې زړه دې خوشحاله شي دننه، سره دې چې ودې نه خوړله. او کله چې ته ښایسته اوبه وینې په یو ځای کې چینه ده او ښایسته اوبه بهیږي، تا بس کلي نه تا له هسې مزه درکړي دننه. وایي دقه شانته تا یو ښایسته نوم واورېده، یو ښایسته خبره دې واورېده، د دې نه ښایسته فال ونیسه. نبي علیه السلام هم دې نه دا فال نیولو. ته په یو څیز پسې ګرځې، تا ته نه میلاویږي. امام نووي رحمت الله علیه فرمایي ته په کور نه راوځي او یو شي په تالاش کې ته واوري یا واجد موندونکی سړی چې یو څیز ومومي، نو ته په دې مطمئن شه چې انشاءالله الله به ما ته دا څیز راکړي، ما ته به وموندلی شي. د نبی علیه السلام زندګۍ کې مثال واوره، هغه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله په سفر باندې وته نو هغه به تپوس کوو چې کوم ځای کې به پړاو اچو، دا کومه علاقه ده چې هغه علاقې کې به ښایسته معنا پرته وه په هغه نوم کې چې دا فلانۍ علاقه ده. نو بیا به نبي علیه السلام هلته څه اچولو؟ پړاو به اچولو. هسې د پوهې دپاره مثال درکړم، یو سړی اوس مثلا په دې لار روان دی او هغه د علاقې تپوس کوي لکه دا کومه علاقه ده؟ یو سړی ورته لکه دا رشید ګړی ده، رشید د رشد نه، رشد هدایت ته وایي. هلکه دا خو ډېره ښایسته علاقه ده، دې کې خو د رشد معنا پرته ده، دې کې د هدایت دلته لکه چې ښایسته خلک اوسېږي، دلته پړاو واچي، زه یو شپه بلته تېره کړو، دلته به لږ دمه وکړو یا په دې لاره باندې به لاړ شو انشاءالله تعالی. نبي علیه السلام داسې د هغه علاقې هغه نوم د هغې معنې ته به یې وکتل، هغه معنې نه به یې ښایسته فال ونیولو. حدیبیه کې د مشرکانو سره مذاکرات روان دي، د مکې مشرکان راغه صحابو ته یې لاره بنده کړه. صحابه کرام ځي وایي مونږ عمره کوو، نبي علیه السلام ورسره دی 14,500 صحابه دي تقریبا، څه د پاسه 1400 یا 14,500 او 1500 د 1400 په مابین کې دي. دې کې ګڼ روایت راغلی دي، خو عربو کې دا عادت دی چې دا کسر حذف کوي اکثر، ځکه بعضې صحابه وایي 1400 نه بره و، بعضې وایي د 1400 نه بره و. صحیح دا ده چې دا د 1400 او 1500 په مابین کې و. نو مکه خو د مشرکانو په قبضه کې وه، واقع تاسو ته معلومه ده. مشرکان راغه، نبي علیه السلام هم صحابو ته یې لاره ونیوله چې نه به ځئ. نبي علیه السلام ویل موږ سره خبرې وکئ، موږ خو جنګ له نه یو راغلي، صرف زو د الله کور ته ننوځو، د عمره کوو، طواف به وکړو، سعي به وکړو صفا مروه او بیرته به خپل علاقې ته ځو مدینې ته. خو هغوی نه پرېښود نبي صلی الله علیه وسلم. نو یو سردار به راتلو، رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورسره خبرې کولې، خو سر یې نه نیولو دې خبرې، دې مذاکراتو مزه نه کوله، ریزلټ نه راوته. په دې کې یو سردار راغو، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي څه نوم دی؟ ګوره د ده د نوم نه ښایسته فال نیولی نبي علیه السلام. صحابه ورته ویل چې دا سهیل ابن عمر دی.
سهیل کې معنی د څه پرته ده؟ د سهل او سهولت، د اسانتیا. وایي ښه سهیل انشاءالله اوس به خبره اسانه شي. د ده د نوم نه یې څه ونیو؟ ښه فالي ونیولو. نو نیک فال نیولی شي او بدفالي په اسلام کې نشته دی. د سپیروالي نسبتونه نشته دی. البته د یو ښایسته نوم د اورېدو د وجې نه ته نیک فال نیولی شي چې انشاءالله الله به زما مدد وکړي. او همدغه شانته وه چې نبي صلی الله علیه وسلم فرمیل د ده نوم سهیل دی، دې کې سهولت او اسانتیا پرته ده. الله به اوس معامله اسانه کړي. ومقه سره مذاکرات وشو، هغه شرطونه ولیکل شو، صلح وشو، خبره ختمه شوله. په هغې کې چې کوم شروط دي هغه قصه ده اوږده تاسو ته یاده ده. دا مې درته صرف مثال پیش کړی او 2 مثالونه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت نه چې هغه به همدا کار کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل چې ګوره که څوک په خپله کهانت کوي یا د ده دپاره بل چا وکړلو، په خپله جادو کوي بل څوک یې وله وکړي، په خپله بدفالي نیسي بل څوک یې وله وکړي، دا ټول د الله نبي فرمایي لیس منا، دا زموږ ملګری نه دی، دا خو مؤمن نه دی، دا خو عقیده د مسلمانانو نه ده. او بیا یې وفرمایل ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. څوک چې کاهن للاړې، جادوګر للاړې، نجومي للاړې، پالګر للاړې، پامسټري والا للاړې، پیر للاړې، هر یو نوم چې پې تږدې او هغه ته وایي چې زما قسمت وګوره، زما قسمت کې څه دي، زما دا واده به وشي که وبه نه شي، دا کاروبار به مې څنګه شي او زما دا سفر به څنګه شي. او د ده په خبره د یقین وکړو، دا سړی کافر شو په هغه قرآن چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل دی. دی به شپه ورځ د دې قرآن تلاوت هم کوي، بیا هم پې کافر دی. ځکه هسې په تلاوت باندې ته نه خلاصېږي، د آیات ساته. په تلاوت خلاصېدله یوازې نشته. یهودو نصاراو تورات لوستلو، یهودیانو تلاوتونه وله ښه ډېر کول، نصاراو انجیل ښه ډېر لوستلو، ختمونه وله کول، په ښایسته ښایسته د ریخمو کپړو کې به یې تاوو، خو عقیده او عمل یې د هغې مطابق نه و. الله قرآن کې فرمایي دوی خپل کتاب شاته غورځولی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي که نه فرمایي؟ الله رب العالمین فرمایي دوی خپل کتاب شاته غورځولی دی. فنبذوه وراء ظهورهم. یهودو تورات شاته غورځولی، نصاراو انجیل شاته غورځولی. نو هغوی خو داسې نه وکړي چې سر اخیستی او شاته غورځولی. دې معنا دا وه هغوی خو به تلاوت کو، هغوی خو به په هغې باندې چې کوم دی ختمونه به یې د هغې کول، مطالعه به یې کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د فتنو تذکره چې کله کوله وی فرمایل زما امت باندې داسې حال را روان دی چې جهالت به زما په امت کې عام شي، جهالت به عام شي زما امت کې، علم والا به پاتې نشي. یو صحابي ویلې د الله رسوله، زیاد بن لبید غالبا، هغه وی د الله نبی څنګه به دا علم ختم شي د دې امت نه؟ دا خو ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم. من خپل قرآن لولو، قرآن علم به صحابه وسلو، اسی تلاوت نه دی مراد دلته. او موږ یې خپلو بچو ته ښایو، زموږ بچي به یې خپلو بچو ته ښایي. دا سلسله خو به داسې روانه وي که نه؟ صحابي په موږ باندې ښه ګمان کړی چې ګینې دا وروستني مسلمانان هم زموږ په شان تکړه خلک یې قرآن علم به حاصلوي. دلته وګوره نبي علیه السلام وله کومه تشبیه ورکوي. د الله نبي ورته فرمایي ولک انی لاراک من افقه رجل بالمدینه. ته خو ما ته په مدینه کې هوښیار سړی ښکاري دي، ته خو هوښیار سړی ونه ختې. دې صحابي ته د الله نبي غوسه شي. اوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل. دا الله نبي وایي چې تورات او انجیل قراتونه کوي، ختمونه کوي، تلاوتونه کوي. څنګه به الله قرآن کوي چې شاته یې وغورځوو؟ ځان پې پوه که. دا الله نبي فرمایي صحابي ته ته نه ګورې اوليس هذه اليهود والنصارى، دا یهود و نصارا ته ګورې نه، يقرؤون التوراة والإنجیل، د تورات او انجیل تلاوتونه قرائتونه کوي، باقاعده وایي په کورونو کې، ولكن لا يعملون بما فيهما. خو په تورات او انجیل کې چې کومې خبرې دي عمل پې نه کوي، د هغې مطابق عقیده نه ساتي. نو دې امت کې به هم دا کار راځي که نه؟ د الله نبي فرمایي دا چل به کېږي، زما امت کې به ختمونه مي، تلاوتونه به مي، ډېر ډېر تلاوتونه به کوي، خو نه به یې د قرآن مطابق عقیده وي او نه به یې د قرآن مطابق عمل وي. اوس خبره باندې پوه شو؟ نو غرض مې دا دی زما محترم ورونو، ډېر کرته یو انسان قرآن وی او نعوذ بالله د قرآن والاو نه هغه وتلی کافر شوی په قرآن. چې کله ته فالګر لځې په اخبارونو کې د اتوار په ورځ راځي که نه راځي؟ په میشټري کالم هلکه راځي که نه راځي؟ دا برجونو باندې خلک خپل قسمتونه ګوري که نه ګوري؟ وایي ستا نوم موږ ته وایي، ستا نوم سره کوم برج او کوم سټار برابرېږي، دا باقاعده خلک ګوري. په کومه ورځ ته پیدا یې هغه ورځ یې برابره یو. دا شرک دی، دا کفر دی، دا یاد ساتئ.
دا چې څومره راځي. او اوس خو پکې لا دا څه کې بابا فلان مسیح، بابا فلان بنګالي، بابا فلان بنګالي به دې نیټ باندې باقاعده ورکړي وي که جایز کار دی که ناجایز کار دی وي تراشه خالی زما خواله ځان راورسوه. محبوب آپ کے قدموں میں، محبوب به دې قدمونو له راځي وایي. بس دا ټکی چې دا ځوانان اوري بیا به ځان نه پوهېږي، دا نه پوهېږي چې دا کافر دی که مسلمان دی ورځي خپله عقیده به تباه و برباده کړي. هغه خاص هم غرق دی تباه دی، ته څه له ورځې په ستورو عقیدې ساتل نه دي پکار. بعضې خلک معامله کوي یاره ته چې وګورې د دوو کسانو هغه کاروبار خراب شي، هغه معاملې خرابه شي، څه وایي چې ته ته دا ولې یاره وایي مړه بس پته نه لګي سټار مې ورسه ونه جنګېدلو. دا خبرې اورئ که نه اورئ؟ سټار مې ورسه ونه جنګېدلو. دا د نجومیت عقیده ده او د الله نبي دې ته کفر او شرک ویلی دی. سټار مې ورسه ونه جنګېدو، وایي زما د سټار ونه جنګېدو وایي. او چې کله کاروبار خي بس وایي هسې زما د سټار وجنګېدو بس. یعنې مطلب دی د ستوري اثر په دې کې، دا د ستورو اثرات منل دا د کفر او د شرک عقاید دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دین امت په سختۍ سره منع کړی. یو حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی د حدیبیې په دغه سفر کې صحابه کرام فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سار مونځ موږ ته راکړه، د سار جمع سلام یې چې کله وګرځو موږ ته را مخامخ شه، استقبل علینا بوجهه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته مخ مبارک راواړو. ځکه سنت طریقه دا د امام چې کله جمع ورکي مقتدیانو ته به مخ راګرځوي. بعض امامان کې تاسو کتلی دی خوا ګوري او صرف په دې ښي طرف راګرځي، دا غلطه طریقه ده، یو بدعت دی. صرف د ښي طرف التزام نه، نبی علیه السلام به کله په ښي طرف راتاوېده کله په ګس طرف به راتاوېده. امام لم پکار کله به په ښي طرف راتاوي کله په ګس طرف چې سلام وګرځي. خو مقتدیانو ته به مخامخ کینی او اسکار به کوي، دا نه چې دا په جمع دعاګانې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جمع دعاګانې نه دي کړي، دا نشته په دې ځای کې. ځان له ځان لکه سړی دعا غواړي دا بدعت دی. موږ د پیغمبر نه نشو مخکې کېدلی چې ته امام ته وایې چې مولوي صاحب ځه که نه لاس اوچت که نو په یو سترګه ورته ګوري. هلکه هغه سره ستا صرف د سلام پورې خبره وه د امام سره چې هغه سلام وګرځو، ستا خپل کار دی، د امام خپل کار دی، خپل اسکار دی کوه. او که دعا غواړې ګوټ کې کښېنه غواړې ځان له د امام سره لاس اوچتول او یو ځای په مخ لاس راښکل دا یو بدعت دی چې نه د الله نبي دا کار کړی او نه صحابه کرامو کړی. زموږ امت دا بدعت کوي او چې کوم اسکار دی هغه ول ورزیم نه. پیغمبر چې کوم کار کړی هغه نه کوي او چې نبی نه دی کړی هغه کوي لګیا دی او دې ته ثواب وایي. بدعت هم دې ته وایي چې ته داسې ظاهره کې یو نیک کار کوې چې پیغمبر او صحابو نه ثابت نه دی او ته وایې دې کې ثواب دی، دقې ته بدعت وایي او په دې باندې جهنم میلاویږي. ځکه دا دروال نوټ دی، دروال نوټ باندې ته سودا نشي اخیستی. د الله په دربار کې دا جعلي دین دروال نوټ نه چلیږي. که ته پې شل لیبلې د دین ولګې او شل ځل وایې چې دا نیک کار دی، دا به هله نیکي چې دې باندې مهر د محمد رسول الله لګېدلی صلی الله علیه وسلم. غرض مې دا دی صحابه کرام فرمایي موږ ته نبي علیه السلام مخ را وګرځو. په دې کې نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایل ای ملګرو هل تدرون ماذا قال ربکم، تاسو ته پته شته دی ستاسو رب څه وویلې؟ یعنی بیګا ما باندې یو وحی راغلی ده. وایي په دې شپه باندې صحابه باران شوی، د شپې څه شوی؟ باران وشو، د شپې باران شوی او سار له نبي علیه السلام موږ له مونځ راغلو او بیا یې دا خبره وکړه چې ستاسو رب بیګا څه خبره کړې تاسو ته پته شته؟ صحابه کرام ورته وایي الله ورسوله اعلم، الله او د هغه رسول ته ښه پته ده چې بیګا به څه وحي شوي، موږ ته خو علم غیب نشته دی د دې خبرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الله رب العالمین فرمایلی دی بیګا ما ته دا وحي وشوه چې اصبح من عبادي مؤمن بي وکافر. د بیګا شپې نه چې چا سبا کړو، دا نن چې چا سار کړی ای مرګرو تاسو ټولو کې د ټولو انسانانو چې سار کو، څوک په داسې حال کې سار کو چې مؤمن شو او چا په داسې حال کې سار کو چې کافر شو په الله باندې. الله فرمایي څوک په ما مؤمن شو څوک په ما کافر شو. بیا د دې جملې نبی علیه السلام وضاحت شروع کړو چې دا څنګه سړی مؤمن شو او څوک کافر شو، څنګه کافر شو، په څه خبره باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي فاما من قال، هغه څوک چې هغه بیګا دا باران چې کله وورېد او د دې په باره کې داسې ویلي مطرنا بفضل الله وبرحمته، دا باران موږ باندې د الله په فضل او رحمت سره وشو، فذلك مؤمن بي وکافر بالکوكب، دا سړی په ما ایمان والا شو الله فرمای او د ستوري په اثر یې څه وکړو؟ کفر وکړو، انکار یې وکړو. ابراهیم علیه السلام هم انکار کړی که نه؟ د ابراهیم علیه السلام قوم د چا عبادت کو؟ د نور، سپوږمۍ، ستورو چې دې کې اثرات دي. دغه پامشټري عقیده د هغوی وه، د نجومیت عقیده د هغوی وه. ابراهیم علیه السلام ته انکار کړی و.
نو الله تعالی وی فرمای کچا بیګا دا ویلی چې دا باران خدای الله فضل او رحمت دی وش دا مؤمن شو سبای کو په داسې حال کې چې مؤمن دی په الله مؤمن او د ستوري په الوهیت کافر شو د ټولو غیر الله د الوهیت نه انکار کې فمن یکفر بالطاغوت طاغوت چاته وي چې د الله نه غیر عبادت کیږي د الله نه غیر ته دغه حلال او حرام منی دغه قوانین منی دینه به انکار کې ويؤمن بالله فالله بكلك ایمان راوړي او کلک عقیده وساته نو دا په ما مؤمن شه د ستوره سراتونه کافر شه منکر شه دا صحیح سره واما من قال او چا چې بیګا دا خبره کړې ده مطرنا بنوع کذا وکذا یره دا باران خو د پلانی ستوري دا اثر د وجې نه وشه فذلك کافر بی ومؤمن بالکوكب الله تعالی فرمای دا په ما کافر شو او ستوري باندې ایمان راړو ستوره د خدای شو ستوره خپل الٰه ومنلو ستوره خپل مشکل کوشا او ستوره د خپل کارونو هغه جوړون کې ومنلو چې ګینه دا ستوره د کوم تصرف شته په کائنات کې تصرف کولای شي نو د مشرکانو به دا عقیده وه چې دا باران کیږي دا بیګانې باران د پلاني ستوري اثر و د هغه هفته مخکې باران د هغه پلاني ستوري اثر و هغه میاشت مخکې چې کوم باران چې هغه د پلاني ستوري اثر و دا به ویلې باقاعده د عقیدې به ساتلې ستورو ته به کتل د هغې مطابق به هغوی فیصلې کولې برجونو باندې به عقیدې ساتلې دا برجونه په دې اخباراتو کې راځي که نه برجونه چې دا سپوږمۍ په کم برج کې ده اوس دې باندې به هغوی عقیدې ساتلې نو د دین رسول الله صلی الله علیه وسلم منع وکړه او د امت د عقیدې اصلاح وکړه چې خپل عقاید دا سم کوي د خپلو عقایدو اصلاح وکړئ تاسو توحید زده کوئ د الله رب العالمین بعضې عربو به دا عقیده ساتله زموږ په دې پښتنو کې په ډېرو علاقو کې دا شته او ډېر خلک اوس پوه شو چې د دوو اخترونو منځ کې به واده نه کوو دا خبره مې چېرته اورېدلې که نه وړوکی اختر چې تېر شي تر غټ اختر پورې دې منځ کې واده نه دی پکار دا سپیره کېږي دا د کافرو د مکي عقیده وه دا د مشرکانو د مکي عقیده وه دا زه نه ویم دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم بیبي وایي عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي په حدیث کې دا راغلی دي مشرکانو د مکې به ویل وایي د وړوکي اختر دا میاشت دا سپیره ده وړوکي اختر چې څنګه دا میاشت په داخله شو شوال چې ورته وایي څنګه چې رمضان ختم شي شوال داخل شي وایي دې کې به واده نه کې دا سپیره بیا ځکه هغوی به د دې نوم نه غلطه معنا اخیستله شوال دا شولان نه دی او یا چې کوم دی دا بعضې علما وایي دې کې معنا د اشاله او د رفع پرته ده د ازالي معنا هم پکې پرته ده زایل کېدل وایي دې څه برکت ختمیږي دې میاشت وایي دا داسې سپیره میاشت ده نعوذ بالله من ذلک د رفع معنا پکې پرته وه د ازالي معنا پکې پرته وه په دې باندې به دوی دې میاشتې ته سپیره میاشت ویله چا سپیره میاشت دې کې واده مه کوئ دا خلکو له نه ښه کېږي نو عایشه رضی الله تعالی عنها په دقه عقیده باندې رد کوي او بعضې وایي دا ملا علی قاری رحمت الله علیه او حنفي عالم دی په دې مشکات یې شرحه کړې ده مرقات په نوم باندې هغه لیکلي وي دا شوال دوی ځکه سپیره ګڼله چې په دې شوال کې د جاهلیت په زمانه کې یو ځل طاعون وبا راغلی وه څه راغلی وه وبا راغلی وه لکه دا اوس چې کورونا وایرس راغلی دی داسې یو وبا راغه نو بس د هغې نه بعد دې عربو دا میاشت سپیره ګڼله چې مړه دا شوال ښه میاشت نه ده په دې کې به واده نه کولو او عایشه رضی الله عنها فرمایي وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنا بي في شوال نبی علیہ السلام زما سره نکام په شوال کې کړی دا او بیا چې زه راودولم زه راوادم کړم په شوال کې نو نبی علیہ السلام عملا څه وکړه دغه عقیده د سپیروالي باندې څه وکړه رد یې وکړه عملا یې د دې خلاف وکړه چې تاسو عرب یې سپیره کړئ زه پکې واده کوم نکاح هم په دې کې وکړه او واده هم په دې کې وکړو عایشه رضی الله عنها فرمایي ولې زه سپیره تاسو ته ښکارم وایي د نبي علیه السلام په بیبیانو کې زما په شان بیبي نشته چې دومره مینه وسه کوي لکه ما سره چې کوي په کار ده چې زما دا نکاح څه شوی وی دا زما نکاح خو بیا سپیره شوی وی که نه عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي ګورئ فأي نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم کان احظى عنده مني د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نیز زما په بیبیانو کې زما په شان برخدار بیبي لا کمه ده کومه مینه چې ما سره کوي په ژوندو بیبیانو کې ټول نه زیاته مینه خو خدیجه رضی الله عنها سره وکنه تاسو ته مې ویلي خو چې هغه وفات شو دا ژوندۍ بیبیانې وي په ژوندو بیبیانو کې ټول نه زیاته مینه چا سره کړې ده عایشه رضی الله عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله رب العالمین پیغمبرانو له ډېرې اوچتې بیبیانې ورکوي قرآن کې د نبي علیه السلام د بیبیانو صفات ذکر شوي دا په امت کې او په انسانیت کې ټول نه اوچتې زنانه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وایي د عایشه رضی الله عنها چې دا وایي د دې خو داسې مثال دی وایي لکه څنګه چې ماته شوې ډوډۍ په دې نورو طعامونو باندې صحیح غوره او افضله
یو خو داسې نوڼۍ چوککې په دغه کې که نه په دې ترکارۍ کې هغې کې پوره ترکاري نه راځي او یو چې پکې پوره ماته شوي ثرید فضل عائشه على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام د عائشه رضی الله عنها فضیلت په دې نورو زنانو داسې دی لکه څنګه چې ماته شوي ډوډۍ په ترکارۍ کې دا افضلی دی د نورو طعامونو نه ځکه دا زر ازمیږي او صحت له فایده ډېره ورکوي قویم وي پوره غذایت پکې موجود وي او بیمار سړی هم خوړلی شي ماشوم هم خوړلی شي بوډا هم خوړلی شي ځکه پسته یې کنه نو عایشه رضی الله عنها فرمایي که چېرته دا سپېره میاشت وې خو زما نکاح به سپېره شوې وې او د الله د نبي صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې زه ډېره برخداره یم او بیا وفرمایل دا کم راوي چې دا حدیث ذکر کوي هغه فرمایي وکانت عائشه تستحب ان تدخل نساءها في شوال عائشه رضی الله عنها به دا خوښه ګڼله خلکو ته ویل چې کله ودونه کوئ په شوال کې کوئ دې دپاره چې دا رسم څه شي د سپېروالي د عقیده څه شي ختمه شي نو موږ او تاسو هم دا کوشش کوو چې کومې میاشتې خلک سپېرې ګڼي کومې ورځې سپېرې ګڼي موږ به د دې خلکو څه کوو خلاف به کوو چې د عقیدې زموږ د کورونو نه څه شي ډېر خلک په محرم کې ودونه نه کوي په کار ده چې موږ په محرم کې ودونه وکړو چې دا رسم ختم شي دا به انشاءالله موږ ختمو دا یاد ساتئ خلک دې ته د غم میاشت وایي چا ویلي چې دا د غم میاشت هر ټیم ته نکاح کولی شي نبی صلی الله علیه وسلم 14 بعض روایت کې 14 راځي بعض روایت کې 22 صحابه راځي په خیبر کې شهیدان شوي د خیبر په غزا کې او کله چې په خیبر کې صفیه رضی الله عنها ونیوله د حویې بن اخطب سردار لور نبی علیه السلام په طور د وینځې راغه بیا نبی علیه السلام آزاده کړه احسان یې ورسره وکړو واده یې ورسره وکړو په لاره کې ورسره واده وکړو او په لاره کې نبی علیه السلام ولیمه ورکړله صحابه یې ګوره نبی علیه السلام بالکل دا تکلفات ونه کړه چې دا خو ملګري شهیدان شوي دي او دا چل شوی ده خو چې 3 ورځې تېرې شوې نو غمونه بیا څه دي ختم بیا به غمونه ومونه نه کې دا زموږ په دې خلکو کې ډېر جهالتونه دي که چېرته مړی وشي واده به 3 میاشتې یو کال لیټ کوي او نوم والا نه وي د واده نیکه مړ شوی دی یو کال پورې خبره ختمه لکه چې مړ شو بس الله پې مرګ راوست اوس به چېرته دي نه بس هسې نه هغه بله تروری مړه شي بیا به څه کوي بیا بل کال بیا لیټ کېږي دا غم او خادي خو پښتانه وایي خور رور دي نو بس کله به غم کله به خادي زمونږ دا جاهلیت دی کله به په اخترونو کې غم را تازه کوو چېرې دا اول اختر دی دا دویم اختر دی چېرته د خوشحالۍ ورځې په هغه ماشومانو باندې په کور والا باندې موږ به ورشو په زوره بیا په ژړا بس یاره راغلی یم او که نه هغه پلانې صاحب مړ شوی و دا د اختر ورځ ده چې نن موږ سره وی نو هېڅ ته به د هغوی زړونه راوپاروئ په ژړا به کې دا جاهلیت دی دا د جاهلیت طریقې په موږ کې موجود دي او نبی علیه السلام دا حرامه ګڼلې ده چې 3 ورځې نه بعد به مړي غمونه نه را تازه کې چې د مړي کور ته ورځي او هغوی ته لګي دا د غم قیسې کې لګي او یا هغوی لګي دا غمونه را تازه کوي چې دا ورېږه دا خو اوله د جمعې شپه ده او دا دویمه د جمعې شپه ده او دا یې څلوېښتي ده او دا یې نن کلیزه ده دا ټول د هندوانو او د مشرکانو طریقې دي زما خبرې به بعضې خلکو ترخې لګي قلارې دې پې لګېږي حق دقه دی او زه بله خبره نشم کولی د دې حق نه علاوه حق دقه دی چې دا زه ویم الحمدلله او که څوک وایي چې ته غلطه وې ما له دې دلیل راوړي زه به د خپلې خبرې نه رجوع وکړم حق دقه دی چې دا د جاهلیت طریقې دي دا د شرک طریقې دي دا د هندوانو طریقې دي دا د مشرکانو طریقې دي په سپینو الفاظو کې واورئ چې بیا هم ذهن کې څه اشکال پاتې نشي بل ملا بیا درته نشي ویلی خوروا ته به ستاسو ناست ستاسو زکات ته به ناست ستاسو چېرته بل شي ته به ناست په تمه به اړو ته به هم ناست ځکه به یې درته نه وایي الحمدلله موږ درته صفا وایو چې د خپلې عقیدې سمې کوي دې کورونو کې زنانه وي اصلاح وکړي زما محترم ورونو بیا دې کې د صحابه کرامو یو 2-3 مثالونه واوره ټیم ختم دی دا وویم که نه دا 2-3 واقعات صحابه کرام به څونه ځان ساتلو د سپېروالي د عقیدې نه عکرمه وایي رحمه الله دا تابعي دی وایي موږ د عبدالله بن عمر سره او عبدالله بن عباس سره ناستو زموږ خوا کې ناست دې وخت یو کارغه تېر شه بعضې خلک د بعضې مارغانو اواز هم سپېره ګڼي کارغه تېر شه په دې کې وایي ومر غراب یسیح د کارغه چغه وواله نو عربو کې به بعضې خلکو د کارغه د اواز هم څه ګڼلو بد به یې ګڼلو سپېره به یې ګڼلو فقال رجل من القوم یو سړي وویلې ناستو ویل خیر خیر یا الله خیر یا الله خیر صافت را نشي د کارغه څنګه اواز وکړه نو دغه ورته وایي عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ما عند هذا او بیا ورته فرمایي لا خیر ولا شر دې سره څه دي د کارغه په اواز کې څه شی دي بیا وایي نه په دې کې خیر شته نه پکې شر شته نه موږ په دې کې د خیر عقیده ساتو چې ګنې کارغه یا مرغه اواز وکړي خیر به او یا چې ګنې اواز وکړي څه به شر به دې پسې موږ خیرونه او شرونه نه دي تړلي دا د الله ر طرف نه دي که الله غواړي خیر به راځي او که الله غواړي شر به راځي سی پې وکړو رد یې پې وکړو په هغې باندې امام قرطبي رحمت الله علیه خپل تفسیر کې دا واقع راوړې ده فتح الباری کې ابن حجر صاحب راوړې ده او تمهید کې امام ابن عبدالبر رحمه الله دا واقع راوړې ده یو بله واقعه
سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه بارک راضي او دام امام ابن عبد البر رحم الله تمهید کې ذکر کړی دا او په مصنف د ابن ابي شيبه او په مصنف د عبد الرزاق کې دا ذکر ده یو ځل سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه خو عشره مبشره کې داخل صحابي دی ډیر اوچتو عقیدو ولو صحابه کرام دې چرته وتلو په یو سفر باندې په دې کې وای مخله ولا اوسې راغه اوسې پیژنې کنه غټ غټ خکریچ دا ولې مخله راغه روانه چې را نږدې شوله بس دې ځکه ته واپس شوله واپس دا سړی په سینې غره رواني سړی خطر کې چې گزار کوي کسک نو یو سړی خواته ولاړو د دې اوسې د راتلونه چې دا د تدون را نږدې شوله پشاشو دین بدفالی ونیوله کمزوري عقیدې والا او غریب چرته نو دته وای ایها الامیر ارجع امیر صاحب ځکه د مجاهدینو کمانډرو فارس د فتح کړی د ایرانیانو کپرې د ماتې کړي ځکه د ایرانیان نن صحابو ته کنځلې کوي ځکه هغه بله ورځ یو د متعی پیداواره به یا به د بل کنجرتوب پیداواره دغه بدبخته ښځه چې بله ورځ په کوم ټي وي باندې ناسته ده او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په باره کې ویلي وایي د هغه ورځې نه عدل ختم شوی دی چې کله ابوبکر صدیق وایي د پیغمبر لور له حق ورنه کړلو دا یو بدبخته او پلیته ښځه ده بله ورځې دا خبره په ټي وي باندې کړې ده موږ د دې ډېر شدید مذمت کوو موږ وایو عدل په مخ د ځمکه هغه ابوبکر صدیق قایم کړی و چې د الله نبي په مرض الوفات کې پروت وی فرمایل د نبي په دونه اعتماد دی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابوبکر ته حکم وکړي زما په مصلی به هغه ودرېږي زما په ځای به مونځ خلکو له هغه ورکړي هغه به عدل نه کوي نبي علیه السلام نعوذ بالله بې عدله انسان را دغه کوي وایي نه که نه وایي د پیغمبر د وفات نه بعد ولا د پیغمبر لور راغه فاطمه رضی الله عنها ابوبکر صدیق ته وایي ماله د پلار په مال کې حق راکړه د فدق باغ راکړه فلانې راکړه فلانې وایي هغه وله ورنه کوي ظلم او څه وکړه موږ وایو د پیغمبر اولاد حرام نه خوړل او ابوبکر صدیق هم پې حرام نه خوړل فاطمه رضی الله عنها ته او علي رضی الله عنه ته حدیث نو معلوم چې ګینه د پیغمبر مال د مرګ نه پس صدقې او صدقه د پیغمبر خاندان خوري مشهور حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من پیغمبران منګه لم يورثوا دینارا ولا درهما بل ورثوا العلم پیغمبران دینار او درهم نه پریدي روپۍ شرپۍ نه پریدي به فرمایلی ما ترکنا صدقه من پیغمبران چې کوم مال پریدو اسی صدقه او صدقه د پیغمبر په خاندان صدا حرام ده حدیث ته معلوم دی کنه حسن رضی الله عنه چې راغی کجوري خولې ته واچوله نبی علیه السلام ته وغورځوله کنه نو چې په حسن یې نه خوري په لور یې خوري چې په نوسۍ نه خوري یو کجوره په لور باندې به ټول باغ وخوري دا حدیث فاطمه رضی الله عنها ته نو معلوم وایي حق راکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته بچیا ما خو ستا د بابا جان نه حدیث اورېدلی دی الله اکبر هغه دا ویلي چې زما کم مال پاتې شي زموږ د پیغمبرانو دا به دا به صدقې نه صدقه ده هغه صدقه چې کله نه وایي فاطمه رضی الله عنها دا حدیث واورېده هغې بیا کله هم د خپل پلار د مال مطالبه نه ده کړې هغه خو د پیغمبر لور ده او د نبي په حدیث عمل کړی دی او ته یو پلیته ښځه راپاسېږي دا پلیت شکل ونیولی دی او ټوله ورځ د پردو سړو په میز کې تاویږي راتاویږي د وکیلانو سره ګډېږي او ته لګیا راپاسېږي په فاطمه رضی الله عنها پسې دا خبرې کوي په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې دا خبرې کوي داسې خلک شته دی بدبخته خلک صحابه کرام پسې خولې وازوي صحابه کرام د عقیدو د ایمانونو او دغه رنګه د اوچتو کردارونو اوچت غرونه او دا یاد ساتي دا سړی ورته امیر صاحب سعد بن ابي وقاص ته دا اوسۍ چې راغه واپس شو داسې ښه راته ښکاره نه شو دا سفر مه کوه واپس شه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه ورته فرمایي ډېره ناشنا خبرې ورته وکړه لکه دا اوسۍ چې زما خواله راغه واپس شوله ته ولې ویرېدې او تا ته کوم سپېروالی ونیولو کومه بدفالي دې ونیوله دا راته ووایه اخبرني من ایها تطیرته ماله خبر راکه تا د کوم څیز نه د دې بدفالي ونیوله امن قرونها حین اقبلت د دې ښکرو کې دې ولا بدفالي ونیوله چې کله دا ما ته را مخامخ شوله او کنه ام من اذنابها حین ادبرت او کنه د دې لکۍ نه دې ولا بدفالي ونیوله چې کله دې ما ته شاره وګرځوله یو ځل مخې ته راغه بیا شاعر وکړه څه شی په دې ښکرو کې بدفالي ده که په دې لکۍ کې بدفالي ده رد یې پرې وکړو چې پرېږده دا خبرې دا کمزورې خبرې کې لګیا چې مزه او دې سفر نه واپس شه موږ په دې څیزونو عقیدې نه ساتو موږ دونه کمزور ایمانونو والا نه یو دغه رنګه بله واقع کې راځي ابن الحکم وی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په سفر باندې وته ما سپوږمۍ ته وکته سپوږمۍ په دبران یا عقرب په دغه کې وه په برج کې وه
نو عربو به په داسې وخت کې او اوس هم دا نجومین له چې ورشي وایي داسې وخت کې سفر دا سړي له بدېږي وایي زما زړه کې هسې ترک راغی عربو ته دا علم معلوم و دا نجومو هغه خو دا ګړۍ مړۍ او دا څیزونه به نه بس دغه نجومو ته به یې کتل وایي ما ورته هسې ویلې امیر المؤمنین صاحب لږ بره وګوره نن څه ښایسته دا سپوږمۍ ښکاري ما مقصد دا و چې دې ستوري ته متوجه شي چې دا ستوری خو او دا سپوږمۍ خو په عقرب کې ده یا په دبران کې ده او دې کې سفر ناروا دی دا د مشرکانو عقیده و چې عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه داسې بره وکته وایي ما ته په خندا چې ستا خیال دا دی چې ګینې د دې سپوږمۍ ته وګورم او دا ماله سپېره شي دا سفر دې دپاره ته ما دې ته متوجه کې دې دپاره ته ما ته وایې چې دې اسمان ته وګوره بیا ورته عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه جواب ورکوي یاد وساته انا لا نخرج بشمس ولا بقمر ولكن نخرج بالله الواحد القهار موږ چې کله په سفرونو وځو یا موږ یو علاقې ته ځو یا جهاد دپاره وځو نه زموږ په نور عقیدې دي او نه په سپوږمو عقیدې دي نه په ستورو عقیدې دي موږ د الله واحد القهار په ذات اعتمادي چې کله موږ سفر کوو اخري واقعه هغه واوره هغه دا ده چې یو ځلې مفتاح دار السعاده کې ابن قیم صاحب دا نقل کړی ډېره ښایسته واقعه ده اگر چې ټیم اورېدلی معذرت په دې باندې غواړم او دا واقعه مزیداره ده د دې موضوع اختتام به په دې ځای باندې وکړو انشاءالله را روانه جمعه به په دې کې بله موضوع شروع کوو د الله په توفیق باندې نو په دې کې دا راځي دې واقعه کې یو ځلې یو والي او ګورنر صاحب وایي راووته په سفر باندې چېرته تلو نو په عربو کې یو عقیده دا وه چې کله داسې سړی مخې له درغو چې یو سترګې اړندی په یو سترګې باندې ړوند دي نو دا ستا سفر او دا دغه څه کېږي سپیره کېږي نو دله یو دم داسې سړی مخې له ورغی چې د هغه د یو سترګه نه وه هغه غریب یې راونیولو حکم یې وکړو دا جیل ته واچوئ قیدې هغه زما ګناه څه ده ما ته خو ووایه ګناه مې څه کړې ده چې ته ما لګې په جیل کې مې اچې و یاره ما چې کوم دی په تا باندې د سپېروالي خیال راغی زما دا سفر سپېره نه شي نو بس ستا بندول پکار دی سپېرهتوب بندوم وایي نو هغه روایت کې راځي وایي فلما رجع امر باطلاقه چې کله دا ګورنر صاحب لاړو خپل کار باندې کو واپس راغو نو بیا ویلو بس سړی اوس کولاو کوي اوس یې پرېږدي چې کله پرېښود دا سړی هم ښه ماشاءالله تکړه سړی و مخې له ودرغه ګورنر صاحب یو تپوس ته نه کومه دا راته ووایي سألتك بالله فالله دل قسم در کوم او دا سوال دنه کوم ما كان جرمي الذي حبستني لاجله زما څه جرمو چې د هغې د لاسه تازه بند کړم او ټول ورځې به دې جیل کې واچول ما څه جرم کړم بند یې کړم او آرډر دې وکړه بغیر د دغه نه څه د جرم نه بغیر د څه ګناه نه اندېر نګري دې جوړه کړې ده دا ته څه کې هغه خلکو کې هم جرأت و او هغه وخت هم د عدل و خلکو به تپوس کولی شو اندېر نګري نه وه نو په دې کې دا ورته وایي یاره تطیرت بکه هسې راته ته سپېره ښکاره شولې په تا مې سپېرهوالی ونیو ځکه مې ته بند کړلې نو هغه ورته وایي دا راته ووایه ما اصبت فی یومک برؤیتي وایي نن ورځ زما په لیدو تا ته څه شی میلاو شو لکه چې تا زه ولیدلم او تا ته زه سپېره ښکاره شو هغه ورته لم القی الا خیرا زه مخامخ نه شوم نن ګورنر صاحب مګر ډېر خیر مې حاصل که نن ته مې دلته بند کړی چې لاړلم بس ډېر خیر ته ورسېدم کم کار چې زما وشو په ښه طریقه باندې نو دی ورته وایي ایها الامیر امیر صاحب اوس به یو خبره وکړو دا سپېره ته شوې او که دا سپېره زه شومه خبره پوه شوې که پوه نه شوې دا سپېره اوس ته شوې که دا سپېره زه شوم انا خرجت من منزلي فرأیتک فلقیت فی یومي الشر والحبس زه د کور نه راووتم چې ته مې ولیدې نو د شر او تکلیف او د قید څه مخامخ شم نو سپېره خو تی چې ستا د لاسه ما ته تکلیف راورسېده او تا چې زه ولیدم نو نن ته خیر ته ورسېدې مزید یې وکړې ته زما کار وش نو ستا نه خو زه ښه سړی یم ته په ما باندې څنګه د سپېروالي عقیدې ساتي او ته چې ته وانت رأیتني تا چې زه ولیدم فلقیت الخیر والسرور نو ته مخامخ شوی نن د خیر او د خوشحالۍ سره نو فمن اشأمنا په موږ دواړو کې به سپېره څوک یې هسې ته راته اوس ووایه وایي دا خبره یې چې ورته هغه حیران دریان شي او بیا وایي ځان ته رانږدې که او بیا ولې انعام هم ورکړه په دې خبره باندې چې تا خو زما مازغه کولاو کړه دا خو رښتیا هم داسې ګډې وړې عقیدې جوړې کړې دي چې فلانې څیز ویني فلانې سړی ویني لیکن دا د سپېروالي عقیده ده د خپلې عقیدې مضبوطې ساتل پکار دي بیا د دې پنځه شپږ علاجونه دي الحمدلله دا ډېره خوږه موضوع ده د دې پنځه شپږ علاجه به موږ ذکر کوو که چېرته د چا په ذهن کې دا د سپېرهتوب او د شکونو عقیدې وي دا به څنګه ختمیږي الحمدلله دې پنځه شپږ علاجونه دي به را روانه خطبه کې زه ذکر کوم د الله په توفیق باندې اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زموږ ملګری دی عزیز الرحمن صاحب پېشتخرې دی، والد صاحب بیمار دی، درخواست یې کړی وی دعا ورته وکړئ. بعضې نور ملګرو هم چټونه رالیږلي کورونو کې بیماران دي. الله رب العالمین دې ټولو بیمارانو له شفای کامله ورکړي، الله دې د روغ صحت ورکړي. بعضې نور ملګرو ته نور مختلف مسایل، چاته د نکاح، چاته د کورونو، چاته د قرضونو مسلې دي، چاته د کاروبار مسلې دي. الله رب العالمین دې ټولو ملګرو مشکلات د خپلو عظیمو خزانو نه حل کړي او الله رب العالمین دې هر چاته د دنیا او د آخرت خیرونه ورکړي، صفونه برابر کړي، مشران له مخکې صفونو کې ځای ورکړي.